سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست، وخت په خیر یې. زه عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. راځو د شاپای دوهم کلاس ته. په دې کلاس کې د شاپای اکاونت جوړو او په دې ویډیو کې تاسو لپاره زه یو ښه خبر هم لرم. هغه دا خبر چې شاپیفای سي ده د لومړۍ میاشتې $1 فیس لري او لغه وروسته بیا هر میاشت $50 فیس لري. زه تاسو ته داسې اکاونت جوړوم چې لومړۍ درې میاشتې $1 فیس لري، اوله میاشت $1 فیس، دوه میاشت $1، دریم میاشت $1. دا وګوره. Enjoy 3 months of Shopify for 1 month. $1 per month on select plan. اوس مخکې په ترتیب سره اکاونت جوړو. دې ویډیو کې تاسو را سره اوسئ. دا اکاونت په زه کسان ته جوړوم، کوم کسان چې زموږ انلاین کلاس جوین کړی دا اکاونت په زه هغه ته پری جوړوم، او کوم کسان چې بیا غواړي دا اکاونت جوړ کړي بل ځای کورس کړی هغه کسان ته دا اکاونت جوړوم، کولای شي موږ سره تماس ونیسئ. نو دا اکاونت موږ سره غټ همکاري کوي ځکه په درې میاشتو لپاره موږ هر میاشت $1 فیس ورکوو. په درې میاشتو کې موږ $3 فیس شاپیفای ته ورکوو. نو موږ کولی شو شاپیفای کې کار وکړو، صحیح خپل پروډکټ لیست کړو، حتی کولی شو چې د ډراپ شیپینګ موږ تاسو په دې شاپیفای کې وکړو. کله چې موږ ډراپ شیپینګ کوو په شاپیفای کې د شاپیفای صرف په میاشت $1 فیس ته، نور اضافي موږ هیڅ مصارف نه لرو، جنس نه اخلو. او کولی شو چې شاپیفای هغه موجوده جنسونه چې دي هغه موږ تاسو په خپل سټور باندې لیست کړو او خرڅ یې کړو. غټ مصارف چې موږ چې دي ایډز مصارف، ایډز ته کولی شي چې $50 هم رن کړي، 10 هم رن کړي، 60 هم رن کړي. نو دا د هغو کسانو لپاره یو بهترین چانس ده، یو بهترین فرصت ده چې سرمایه کمه لري یا حتی هیڅ سرمایه نه لري، کولی شي په شاپیفای کې کار پیل کړي او ډېر ښه عاید ولري. که چېرته سرمایه لري کولی شي چې په دې باندې خپل برانډ لانچ کړي، وایټ لیبل وکړي او ډراپ شیپینګ وکړي، لا ښه زیات کار کولی شي او ډېر عاید لاسته راوړلی شي. نو له ما سره اوسئ په دې ویډیو کې په مسلسل اکاونټ جوړو، چې ډول اکاونټ جوړیږي او کوم کوم نکات باید موږ د اکاونټ جوړولو کې مراعات کړو. ګوره په دې کې وګورئ ښه، کله تاسو عمومي اکاونټ جوړوئ، عمومي اکاونټ داسې جوړیږي. دلته ګوره لیکلي دي get 3D free then $1 month per one. فقط یوه میاشت اول $3 غواړي اول میاشت، او وروسته بیا یوه میاشتې لپاره $1 غواړي، هغه وروسته بیا $50 غواړي. کله چې تاسو پلان داخل سئ یا معلومیږي درته. خو زه چې کوم اکاونټ تاسو ته جوړوم، په کومه طریقه چې جوړوم هغه نو په کومه طریقه چې زه هغه د شاپیفای سره په لاره کانټراکټ لرم، په کومه طریقه چې زه اکاونټ جوړوم یا کوم کسان ته زه اکاونټ جوړوم هغه ته لومړۍ درې میاشتې به $1 فیس وي، یعنې هر میاشت به $1 فیس وي تر 3 میاشتو پورې، بیا وروسته هغه $50 فیس ده. بیا تاسو کولی شئ چې هغه درې میاشتې باندې کار وکول، بل سټور هم ځان ته جوړ کړئ، همدا رقم درې میاشتې بیا تاسو کولی شئ په $3 باندې استفاده وکړئ شاپیفای. نو راځو چې څنګه موږ تاسو شاپیفای کې اکاونټ جوړوو. دلته به لومړی تاسو کلیک وکړئ په سټارټ فری ټرایل. په سټارټ فری ټرایل سم کلیک وکول. Your connection need to be verified before you can proceed. ښه، دا د صحیح شو. دا به انتخاب کې ورته چې آیم احمد دا سلیکټ شو. له دې وروسته تاسو د ایمیل باندې دلته اکاونټ جوړوئ، او که اوکې په ګوګل باندې جوړوئ. ښه، ساین اپ دلته به هغه ګوګل اکاونټ موږ انتخاب کړو، په کوم ایمیل چې موږ غواړو اکاونټ جوړ کړو. راځم زه په دې ایمیل باندې جوړوم اکاونټ، هم زه نه انتخاب کړو. کولی شئ تاسو هغه ساین اپ ایمیل وکړئ، ایمیل یې ورته ورکړئ. ویلکم ټو شاپیفای. اوس دلته ته وایي چې ته څه شی کوې. موږ یو انلاین سیلر لپاره جوړوو، غواړو چې انلاین سټور جوړ کړو، انلاین سټور دا انتخابوو او په نیکسټ کلیک کوو. دلته بیا ته وایي چې مخکې دې به شاپیفای کار کړی او که نوی سیلر یې نو نوی یم جست سټارټینګ، اوس نوی راغلی یم، اوس شروع کړی. څه کار کوي پکې، کوم دلته اول ګوره پروډکټ آی بای اور میک مای سیل، په کوم جنس ته جوړوي او یې اخلې او دا ورته انتخابوم. بل ډراپ شیپینګ موږ تاسو دغه دوو سره کار لرو، له نورو سره کار نه لرو، دا دوه سره کار، دا دوه انتخابوو او ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوو. له دې وروسته ګوره تاسو دلته پلانونه وایي. اول راس ګوره دلته کله په دې طریقه تاسو ولاړ شئ عمومي طریقه باندې، هلته درته د هرې میاشتې اوله میاشت $1 ده، وروسته بیا $50. خو کومه طریقه چې زه رالمه، په کومه طریقه زه اکاونټ جوړوم په دې طریقه باندې ګوره پری پار 3D then $1 per month per 3 months، یعنې درو میاشتو لپاره تاسو $1 ورکولی شئ په میاشت. همدا رقم بل پلان که هم همدا رقم ده، همدا رقم هم همدا رقم ده. اوله میاشت اول درې میاشتې $1،
مو تاسو بیا مشه بیسیک پلان چې استفاده کوو موست پاپولر بیا وروسته چې د $15 پیسې ده په ټرای بیسیک کلیک کوو په ټرای بیسیک چې مو کلیک وکول دلته درته وایي چې تو هغه $1 پیس ورته ورکړه $1 پیس هغه لومړۍ میاشت چې ده هغه ورته ورکړه دلته په سر کې مې لیکلي try basic plan free for 3D then $1 per month for 3 months درې میاشتو لپاره $1 ولکه قرار څه لیکلي که دغه کار ته اوس ورته اړ کړې اوس هم ته اړ کول چې د درو ورځو لپاره خو فري ده $3 لپاره کول چې ته فري استفاده کړې نو زه وروسته پیمنټ ورته کوم تاسو پیمنټ کولی شئ ماسټر کارت طریقه ورته وکړئ یا پی پال طریقه ورته وکړئ کوم چېرته دا نه لرل دا خدمات هم زه کوم چې دا پیس هم زه درته اجرا کوم اوس I will do this later په دې کلیک زه دا هغه پیمنټ وروسته ورته کوم داسې مو کلیک وکول زموږ سټور فلحال جوړ سو ګوره 3D left in your trial دا هغه ټرایل اول ځل چې تاسو پرې استفاده جن کوئ هغه درې ورځو لپاره ده 3 ورځې پاته دي د 3 ورځو بعده باید چې د نومبر راځي باید موږ یو پلان واخلو او 3 میاشتې موږ $1 پیس ورکوو په سلیپ پلان کلیک وکړئ او هماغه پلان مو انتخابوو اوس راځم پلان کلیک کوو سلیپ پلان دلته ګوره دا راغلی ده ښه بیسیک پلان چې ده د 3 میاشتو لپاره $1 پیس ده خو داسې ده د 3 میاشتو لپاره همدغسې یو بیا وروسته هغه نه یو خط کش ده ښه مو بیسیک پلان استفاده کوو د انتخابوو او $1 پیس ورکوو نو دا و د اکاونټ جوړول د اکاونټ جوړول په شاپای کې ډېر ساده دي لکه څنګه چې موږ تاسو جوړ کوو $1 پیس هم په اسانۍ سره کول کېږي په راتلونکي ویډیو کې تفصیل سره کار باندې کوو بیا له دې وروسته چې کوم ویډیوګانې راځي څه ډول موږ ځان لپاره سټور جوړوو سټور ډیزاینوو همداشان څنګه کوم نور ایپس دي هغه څنګه استفاده کېږي څنګه پروډکټ هانټینګ کوو پروډکټ سورسینګ کوو مفصل انشاءالله د دې باندې موږ ویډیوګانې جوړوو خو موږ انلاین کلاسونه روان دي جریان لري کوم کسان چې غواړي چې موږ انلاین کلاسونه جوین کړي په همدې شماره واتساپ شماره کولی شي له موږ سره تماس ونیسئ موږ انلاین کوم انلاین کلاس شاګردان چې دي هغو ته به دا اکاونټ زه پرې جوړوم چې 3 میاشتو لپاره $1 پیس وي په دې ډول اکاونټ کې $50 ورته بچت کېږي چې دا اکاونټ جوړ کړي او استفاده جمع کوي او همداشان که کوم کسان چې بل ځای کورس کړی ده او شاپای زده ده هم غواړي چې دا ډول اکاونټ جوړ کړي چې 3 میاشتو لپاره $1 ورکړي $1 ورکړي له شاپای استفاده وکړي زه خدمت کې یم ماته کولی شئ واټساپ شماره مسیج وکړئ زه به اکاونټ ورته جوړ کړم البته یو اندازه پیس لري دا ډول اکاونټ جوړول کوم کسانو چې بل ځای کورس کړی او که موږ سره کورس کړی د هغو لپاره دا یو ښه خبر ده دا اکاونټ زه پرې ورته جوړوم تر بل ویډیو په لاس پاره ښه وخت ښه شهر